الصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. دا سورة صافات مکی سورت ده، 102 آیات ده، 15 رکو ده. والصافات صفا د ما د قسمی په هغه ملائکو چې سب تړون کې دي په سب تړلو سره. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای ملائکه په اسمانو کې داسې سب سب په عبادت دریږي لکه خلک چې په مځکه کې په لمانځه کې سب سب دریږي. فزاجرات زجرا بیا د ابن قسمی په هغه ملائکو چې شړون کې دي د شیطانانو په شړلو سره. فتالیات ذکرا بیا مې د قسمی په هغه ملائکو چې لوستون کې دي دغه تلاوت قرآن عظیم شان په تلاوت کولو سره په لوستلو سره. په دغه ټولو شیانو قسم په چی شي ده؟ ان الهکم لواحد، چې بېشکه معبود تاسو یو معبود ده. رب السماوات والارض، چې هغه رب د اسمانو او د مځکې ده، وما بینهما او د مابین د اسمانو او د مځکې ده، ورب المشارق او رب د مشرقونو ده، دغه شان رب د مغربونو ده. مشارق جمع ذکر شو ځکه وایي هره ورځ د لمر د ختلو ځای نوی نوی ده. په کال کې دا دایره 360 یا 365 ورځې ده. دا نیمه په یو طرف چې دي، نیم په بل طرف چې دي. هره ورځ نوی نوی ځای د ختلو ده. نو د هره یوه ورځ نوی نوی ځای د ډوبېدن هم ده، د لوېدن هم ده. رب د مشارق او رب د مغاربو ده. انا زینا سماء دنیا، بېشکه موږ ښایسته کړی ده د اسمان د دنیا، بزینة الکواکب، په ښایست د ستوري سره. دغه آیت مبارکه نه چې موږ اسمان د دنیا ښایسته کړی ده په ښایست د ستورو سره، بعضې خلک دا وایي چې معلومیږي چې ستوري په اول اسمان کې دي، په نورو اسمانو کې ستوري نشته. او هلته موږ وایو چې لمر په 4م اسمان کې ده. دا نورو ستوري په باب کې دغسې راغلي دي، 2م، 3م، 4م او 5م کې. دا خو ظاهره تعرض معلومیږي، وایي تعرض نشته. په دې معنا یا خو وایي انسانان د اول اسمان د دنیا ویني، نو ځکه یې ځایانت دغه دنیا ورته ذکر کړی. یا د اسمانونه شفافي دي لکه شیشې. که لمر په 4م اسمان کې ده، موږ ته په اول اسمان کې لیدی کېږي که نه لیدی کېږي. سپوږمۍ د کلور ستوري دي چې په هر اسمان کې دي، خو دا یو اسمان د بل اسمان دپاره حاجب و مانع نه ده. موږ ته ټول په اسمان د دغه دنیا کې لیدی کېږي. نو ځکه الله وی موږ ښایسته کړی ده د اسمان د دنیا په ستوري سره. وحفظا او ساتلی د موږ دغه اسمان من کل شیطان مارد، د هر شیطان سرکشه نافرمانه نه، چې د ستوري نه لمبې پسې را جدا کېږي، په هغه باندې ویشتل کېږي. مخکې تلی شوی ټولو اسمانو ته، بیا د عیسی علیه السلام په وخت کې د 4 اسمانو نه منې شوه، د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په وخت کې د ټولو اسمانو نه منې شوه. لا یسمعون الی الملأ الاعلی، غوږ نه نیسي دغه شیطانان خبرو د ملائکو ته، هغه ټولي لوی پورته ته چې ملایکې دي. ویقذفون، دوی ویشتل کېږي من کل جانبین، د هر لوري نه د اسمان چې د الله تعالی ورته اراده وکړي چې د هغه لوري نه د حورن لپاره د شړلو. ولهم عذاب واصب، شته د دوی دپاره عذاب دائمي سخت. دوی غوږ نشي نیوی خبرو د ملایکو ته. هلته خو په حدیث مبارک کې راځي چې دوی خبرو ته غوږ نیولو ته پورته کېږي او یوه نیمه خبر وامري، او هغه بیا دستي لاندیني ته وکړي، هغه بیا راوړي کاینینو ته، او یا 100 دروغ ورسره کړي. نو الله استثنا کوي الا من خطف الخطبه، غوږ نشي نیوی دی الا خو مګرم غوږ نیسي هغه څوک خطف الخطبه چې چور کې غوټه وکړي په یوه ور غوټه کولو سره. فاتبعه شهاب ثاقب، بیا ورپسې شي په ده پسې یو لمبه رڼا کوونکي د سوځونکي ستوري، په ده پسې راورسېږي. فاستفتهم، ته پوښتنه وکړه د دغه مشرکینو نه، اهم اشد خلقا، آیا دوی ډېر سخت دي له وجې د پیدایښت نه، ام من خلقنا، که هغه څه چې ما پیدا کړي دي. دا نورو مخلوقاتو ته دې وګوري، د ده وجود ډېر غټ ده، او که دا ټول اسمان چې د اسمان په پیدا کولو قادر یم، بیا د ده په دواري ژوندي کولو ولې نه یم قادر. انا خلقناهم من طین لازب، بېشکه موږ پیدا کړی د دی د خټې سریښناکې نه،
چې هغه اول آدم علیه نبی علیه السلام خټه باندې وخت تیر شو ورسته شوه بدبویه شوه بیا کلکه شوه د هغه نه بعد بیا د وجود ته جوړ کړه بل عجیب ته ته تعجب کوې د دې تکذیب ته ویسخرون او دوی مسخرې کوي په تا باندې د خلکو پښتو مثل ده وایي خلک په لیوني پورې کلی په لیوني پورې خاندي لیونی په کلي پورې خاندي ته دوی ته تعجب کوې چې د دومره ښکاره دلایلو باوجود دوی څنګه د قیامت ته انکار کوي خو دوی بدبختان په تا په دغه حال کې پسخندونه وایي مسخرې کوي و اذا ذکروا لا یذکرون کله چې دوی ته نصیحت وکړی شي وپویول شي بیان ورته وشي لا یذکرون دوی نه پیږي پند نه اخلي و اذا رأوا آیة یستسخرون کله چې کومه علامه نښه د دلیل د قدرت ویني نه دوی مسخرې پورې کوي وقالو یای ان هذا الا سحر مبین نه ده دغه چې دا موږ ولیده دا د قدرت دلیل معجزه دی څه وی نه ده دا مګر یو جادو ښکاره ده اذا ما متنا آیا چې کله موږ مړه شو اذا متنا چې کله موږ مړه شو وکونا ترابا شو خاورې و عظاما اډوکي اینا لمبعوثون آیا موږ به بیا راپورته کول کیږو او اباؤنا الاولون کدی موږ پلرونه چا په خاطر شوي هغه به راپورته کیږي دا خبره ډیره نادره ورته لیدل کیږي قلت ورته وی دوی ته نعم تاسو بم راپورته کیږئ او د تاسو پلرونه بم راپورته کیږي او انتم داخلون او تاسو په دغه وخت ذلیله هم یې ولې دا پیدا کول خو څه وخت نه پلګیږي اسباب ته خو ضرورت نشته انما هي زجر فانما هي زجره واحده بشکه دا دووري ژوند کول د قیامت چې ده یو چیغه یو د اسرافیل علی السلام فاذا هم ينظرون ناڅاپه به دوی ګوري یو بل ته راپورته به بیا په ارڅه خپل علم ولري وقالوا یا دا منکران یا ویلنا هذا یوم الدین ای افسوس دې موږ را حاضر شه دغه د ورځ د جزا موږ په دنیا کې نه منله چې راپورته شي او وګوري بیا به وایي چې دغه ورځ د دین د جزا ده هذا یوم الفصل الذي كنتم به تکذبون دوی ته به ویل شي دا هغه ورځ د فیصلې ده چې تاسو تکذیب کوو نه منه باور منه پکوه چې نه به راځي اوس دغه دراغله احشر الذين ظلموا الله تعالی به ملایکو ته وی راټول کوي هغه کسان چې ظلم کړی و په خپل ځانو انکار کوو د قیامت نه شرک کوو و ازواجهم او د دوی کافر ښځې هغه ورسره راپورته کوي یوه معنا دا ده دوی راپورته کوي راجمع کې راټولې کوي او د دې هغه کافرانې ښځې ورسره راټولې کوي دومه معنا احشر الذین ظلموا راټول کوي هغه خلک چې ظلم کړی په ځان باندې و ازواجهم او هغه د دوی هغه ملګري چې شیاطین دي هغه ورسره رايوځای کوي دریم راټول کوي هغه خلک چې ظلم کړی او امثال د دی وای اره ګناه والا به ځان ته لکه سودخواره به ځان ته ډلوي د قاتلینو به ځان ته ډلوي د زانیانو به ځان ته ډلوي هر څوک په خپل خپل مثل سره یو ځای شي ګروپ خدای نه خسته د بدعملیو به معلومي چې دغه ډله د پلانکې ګناه والا ده دا د پلانکې ګناه والا ده وما كانوا يعبدون او هغه عبادت بنده بوتان هم راټول کیا چې هغه د عبادت کوو من دون الله غیر د الله تعالی نه فهدوهم نو بیا برابر کیا الی صراط الجحیم لیاره د جهنم ته راټول کوي ټول بیا د جهنم لیاره ته برابر کیا او وقفوهم ويدروي په دغه لیار کې ولی انهم مسئولون بشک د دین بوز پښتنه کیږي د اقوال او د افعال چې په دنیا کې کړي دي ولی بیا به پښتنه تر شروع کیږي ټول برا ټول شي ډلې ډلې به جوړ شي د جهنم په لیار به روان کی بیا به ودرې پښتنه به تر شروع شي او الته بیا الله تعالی ورته تاسو خدا خیال چې دا بوتان به د موږ کومک کوي موږ به د عذاب نه موږ خلاصي اوس نو ولې مالکم لا تناصرون څه معنی ده چې تاسو یو د بل سره کومک نه کوي کومک چیرې ده بل هم اليوم مستسلمون بلکې دوی به په دغه ورځ باندې غاړه کې خودون کې وي ځانونه به تسلیمي هغه خو نشته کومکونه خو نشته چې یو بل زور وکړي او د الله د عذاب نه اخلاص کړي واقبل بعضهم على بعض يتساءلون مخ به وګرځي جن دي دی په ځینو نور باندې کشران او مشران یو د بل نه په پښتنه سره کوي او دا به وایي
قالوا انکم کنتم تأتوننا عن الیمین. دا کشران اتباع به وایي مشرانو لیډرانو په باب کې یغو ته به وایي تاسې وایه چې تاسې موږ ته راتګ کوو له جانبه د قسم نه، په قسمو مردار راته ویله چې قیامت نشته، یا یمین قوت ته ویل کېږي تاسې زور پسې راخیستی وو. ډېر خلک مخکې موږ تاسې بار بار قصې وانه اورېدې په زور یې بت پرستۍ ته راجع کول که نه راجع کول. قالو هغه مشران به ورته وایي بل لم تکونو مؤمنین، بلکې تاسې خپله نه وئ مؤمنان. وما کان لنا علیکم من سلطان، نو د موږ په تاسې باندې څه تسلط و زور. بل کنتم قوما طاغین، بلکې تاسې وئ یو قوم سرکشه د حد نه تېرېدونکي. فحق علینا قول ربنا، نو ثابت شو په موږ او تاسې ټولو باندې خبره د رب د موږ چې هغه عذاب ده. انا لذائقون، اوس په موږ او تاسې ټول څکونکي د عذاب یو. فاغویناکم انا کنا غاوین، موږ تاسې ګمراه کړئ بېشکه لکه موږ چې ګمراهان و د خپل ځان سره مو برابر کړی. فانهم بېشکه الله تعالی به وي دوی یوم اذن په دغه ورځ کې فی العذاب، په عذاب کې مشترکون، دواړه سره شریکان دي، که مشران دي که کشران دي، ټول به په جهنم کې یو ځای وي. انا کذلک نفعل بالمجرمین، موږ دغسې عمل کوو د مجرمینو سره. انهم کانوا اذا قیل لهم، ځکه بېشکه دوی وو چې کله به دوی ته وویلی شوه چې لا اله الا الله، چې نشته لایق د عبادت مګرم یو الله ده، یستکبرون، دوی به تکبر کوو، دا خبره یې نه منله. اوس نو چې دوی دا خبره نه منله اوس به یې ځای جهنمي. ویقولون، او یایې دغه منکران، انا لتارکو آلهتنا، آیا موږ پرېښودونکي یو خپلو خدایانو لره لشاعر، العیاذ بالله، شاعر مجنون لیوني لره. پیغمبر علیه السلام به کله شاعر باله، کله به لیونی باله، کله به کاین باله، کله به ساحر ورته ویلې. موږ به د پلرو د نیکو بتانو ته چې هغو سجدې کړې هغه به موږ اوس د دغه شاعر او د لیوني په خبر پرېږدو. بل جاء بالحق وصدق المرسلین، الله تعالی وی نه شاعر ده نه لیونی ده، بلکې راغلی ده د نبی علیه السلام په حق دین او رښتونی بولي. د نبی علیه السلام پخواني رسولان چې څومره رسولان تیر شوي دي د هغو تصدیق کوي. انکم بېشکه تاسې لذائق العذاب العلیم، څکونکي یې دغه عذاب دردناک په سبب د شرک د تاسې باندې. وما تجزون الا ما کنتم تعملون، تاسې ته جزا نه درکول کېږي مګر هم د هغه څه چې تاسې عمل کړی. تاسې په دنیا کې کفر کړی د کفر سزا، چې ګناه مو کړی د ګناهو سزا. الا عباد الله المخلصین، مګر هم هغه بندگان دي موږ چې هغه پاک کړی شوي دي د پلیتۍ او د ګناهونو نه. دغه ته عذاب نشته، یغو ته په اندازه د عمل بدله هم نشته، بلکې بدله مضاعفه ده. تاسو ته خو د تاسې د عمل په انداز بدله درکول کېږي کافرانو ته، خو چې د ما پاک کړی شوي بندگان دي یغو ته د دې په انداز نه ده، بلکې مضاعفه، یو په 100، یو په 200، یو په 100. اولئک لهم رزق معلوم، د دغه مخلصینو دپاره شته رزق، روزي معلومه، رنګارنګ، فواکه میوې دي، وهم مکرمون، او دوی ته به عزت ورکړی شوی وي. فی جنات النعیم، په جنتو د نعمتو کې، علی سرور متقابلین، په تختو باندې به ناست یو بل ته مخامخ. یطاف علیهم، ګرځول کېږي به په دوی باندې بکأس، په جامو باندې ډک د شراب، من معین د بهیدونکي چینونه. داسې نه ده چې کارخانو ته ضرورت ته جوړولو نښتېزلو د انګورو د اوبو ته نښتېزت ته نه، د شرابو به ویالې بهیږي، چینې به وي، د هغو نه به جامونه راډکوي او دوی ته به ورکوي. او هغه شراب چې د قیامت دي، د جنت دي، د دنیا د شراب غوندې نه دي. د دنیا شراب په رنګ کې هم خړوالی لري، وایي صفا نه وي، د خوند په لحاظ هم بدبویي لري، د طبیعت په لحاظ باندې کله د سر درد، کله د خېټې درد، دا ورسره شروع کېږي، او عقل د انسان هم سلب کوي. بیا نشه شي، دا نشان چې موږ تاسې وینو پراته یې په ځان باندې خبر نه وي. د جنت شراب دغه یو صفات هم نه لري، ابو ډېر سپین صفا وي، په چې کلو کې به خوند وي، نه به عقل بیا نه به دردونه ورته پیدا کېږي. بیضاء، تک سپین به وي، لذت، خوندور به وي، لشاربین، چکونکي لره، لا فیها غول، نه به وي په دغه جامو د شرابو کې چې دغه خوندور شراب دي څه افات و مرض، ولا هم عنها ينزفون، او نه به دوی د چې کلو د هغه نه مست کېږي، بېهوښه کېږي به چې په ځان باندې نه پېږي.
وعندهم قاصرات الطرف او وی به په نزد دغه جنتیانو باندې حورې ټیټې نیونکي د سترګو عین د غټو غټو سترګو چښتنې قاصرات الطرف دا معنی چې هغه حورې د جنت هغه بیبیانې د جنت د خپل میړه نه سوا بل هېچا ته ګوري نه سترګې به په دی باندې وي ځکه دی به عاشقانې وي په خپل میړو باندې او سترګې به غټې غټې وي داسې به صفا وي کانهن بیض مکنون ګواکې لکه دی چې هګۍ وي چې هغه پټې ساتل شوي وي لاندې تر وزرو چې هېڅ ګرد نه یې په لګېدلی او دا د مخ پوستکی به داسې نرم وي لکه د هګۍ او د هګۍ په مابین کې د زیړو سپینو په منځ کې چانرۍ سپینه پرده ده چې د هګۍ سړی راماته کي د غټ په ټوکی چې اړوي بل نرۍ سپینه پیدا ده ډېره پسته مسته فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون مخ به وګرځي ځینې د جنتیانو ځینې نورو ته او یو د بل نه به پوښتنې سره کوي قال قائل منهم وبه یو ویونکی د دغه جنتیانو نه اني زه چې یم کان لي قرین په دنیا کې د ما یو ملګری و یغه قیامت نه منه یقول ویلی به انک لمن المصدقین چې آیا ته دا خبره منې چې عظامت دا چې کله موږ مړه شو وکونا ترابن خاوري شو عظامن اډوکی شو ان لمدینون چې بیا به موږ ته په جزا راکول کیږي په دنیا کې آخرت کې دا به خبرې به کړې چې دا عقل نه مونی دا نشته ماته به دا ویلې اوس درځي جنتیانو چې وای ګورو چې د څه حال ده جنت خو قیامت خو نه منه قال هل انتم مطلعون نو دای به وی آیا تاسو کتون کې چې ورو ګورو دوزخ ته چې دغه ایمادي مرګري حال وینو فطلع نو ورو ګوري وای جنت خو پورته جهنم لاندې په منځ کې دیوال دغه کې روشندانونه دغه نو ورو ګوري فرآه هغه مرګري خپل ویني فی سواء الجحیم په مابین د دوزخ کې قال دغه مسلمان ورته وی تالله قسم په خدای ده ان كنت لتردين قریب او چې زدم تبا کړی وای کای تا مې منلی وای چې قیامت نشته اډو کې بوڅوک ژوند کوي ولولا نعمت ربي کنه وای نعمت رب دې ما چې زه په اسلام مشرف کړم خدای پاک توفیق راکو کدا وای لکنت من المحضرین نو زه به هم له جملې د حاضر کړی شوی نه په دغه اور کې اوس به د تاسو سره په دغه جهنم کې سوځیدم افما نحن بمیتین الا موتتنا الاولى کافران خدا وی چې دوم ژوندون نشته دا د دنیا ژوند نموت و نحیا څوک به مري څوک به مړ کی ژوند کیږي نو دوی جنتیان به وسورتوي دغه خپل خلکو ته افما نحن بمیتین ای نه موږ مړ کیدونکي بلکې مړ کیدونکي الا موتتنا الاولى مگر هغه مرګ چې هغه لومبای په دنیا کې او په موږ باندې وما نحن بمعذبین نه یو موږ په عذاب کړی شوی چې اوس موږ دلته عذاب را کړی شي یو واره مړیو په جنت کې دوه واري ذاتی بیا مرګ نشته دلته به صرف راحتونه وي ان هذا له الفوز العظیم دا چې سړی همیش په جنت د نعمتو کې شي د مرګ نه خلاص شي دغه لویه کامیابي ده لمثل هذا فليعمل العاملون دغه غټي کامیابی د پاره د عمل کوي عمل کوونکي د پانی دنیا د پاره نه خلق لګیا دي شپه ورځ یو کړي ده دنیا غټي د دنیا د ډیروالي فکر ور سره ده هغه دنیا غټي چې هغه پاتې کیدونکي دنیا ده څو شپې فائدہ ده الله وی نه دغه دایمي نعمتو د پاره د باید سړی کوشش وکړي چې جنت ته د جنت بیا ختمېدل نشته د نعمتو مرګ بیا نشته دغه د پاره د خلک عمل وکړي ذلک خیر نزلا آیا دغه نعمتونه د جنت غوره دی لوجه د ملمستیا جنتیانو ته ام شجره الزقوم که هغه ونه د زقوم چې دوزخیانو ته ورکول کیږي حضرت پیغمبر علیه السلام د زقوم ونه داسې بدبویه ترخه ونه ده که د زقوم نه یو څاڅکی د دنیا دریاب ته راولویږي دا ټول دریاب بدبویه او بدخونده شي چې د دنیا ژوند به خلکو ته مشکل شي انا جعلناها بشک موږ ګرځولې ده دغه ونه فتنه للظالمین لپاره د ظالمانو انها دغه د زقوم ونه شجره یوه ونه ده تخرج چې راوځي فی اصل الجحیم په بیخ د جهنم کې طلعها چې وږي میوه یې کانه رؤوس الشیاطین داسې وي لکه سرونه د شیطانانو شیطان خو چا وای نه دی لیدلی خو په خیال کې انسان ته داسې بدشکله شی ورځي
دا سړی چې سوچ کوي هیبتناک او بدشکله شي نو داسې یعنې دا معنی په بدشکلي کې تشبیه ده بدشکله به وي لکه خلک چې په دنیا کې شیطان په یو بدشکله شکل تعبیروي د دغه غوټۍ به هم دغسې بدشکله وي فانهم بېشکه دغه دوزخیان لآکلون منها خوړونکي به یې د دغه زقوم نه فمالئون منها البطون ډکوونکي به یې د دغه زقوم نه د نسو خپلو داسې نه ده چې بخپل اختیار ده داسې لوږه په مسلط شي الله مو دې وساتي چې د ډېرې لوږې نه به د زقوم په ونه مړیږي نه خوري به او هغه ترخه بدخونده بدبویه ونه چې وخوري نو وروسته بیا لکه دا ترخه چې د دنیا ګرمه مساله وخوري بیا نو تنده ډېره شي په دې تنده ډېره شي بیا نو اوبه جوش اوبه پسې چکي جوش اوبه ثم ان لهم علینا خېټه ډکه کې په زقوم بیا شته د دوی دپاره برسیره په دغه زقوم باندې لشوبن ګډېدن ګډول چکل من حمیم د جوش اوبو نه داسې جوش اوبو دي علامه دې وساتي چې مخ ته یې جګي کې د مخ پوستکی پکې راولویږي او چې تیری یې د ننې روانې یې دغسې خړینېږي کلمې او ټوټې شي د لاندې تر ولویږي ثم ان مرجعهم بیا بیرته ورتلل د دوی چې دی الی الجحیم هغه ډېر اورته دي انهم بېشکه دی الفو آباءهم ضالین دوی پیدا کړي وو پلرونه خپل ګمراهان فهم علی آثارهم دوی په قدمو د هغه پلو د پلرو باندې یهرعون منډې ویونکي وو تقلید شرکي یې کوه د نبي نه منل چې هغه به خبر ورته وکړه دوی به ورته ویله چې موږ د پلارو د نیکه بوتان چې عبادت یې کوو هغه به موږ د دغه لیوني یا د شاعر د خبرې د وجې نه پرېږدو ولقد ضل قبلهم اکثر الاولین په تحقیق سره ګمراه شوي وو پخوا له دوی نه اکثره د مخکینیو امتو هم هغو هم دغه تقلید شرکي کوه ولقد ارسلنا فیهم منذرین په تحقیق سره ما لېږلي وو په هغو کې ویره ورکوونکي فانظر وګوره کیف کان عاقبة المنذرین چې څرنګه وه خاتمه د هغه خلکو چې دوی د عذاب نه ډار شوي وو خو دوی عبرت وانخیست بیا آخره خاتمه څنګه وه الا عباد الله المخلصین مگر هم بندگان دی الله چې پاکړه شوي وو د ګناهونه هغه خلاص شوه په دنیا کې هم په آخرت کې به هم خلاصیږي ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون حضرت نوح علیه السلام چې نه نیم سوه کاله دعوت د ایمان وچلوه په خلکو کې چې ایمان نه راوړ الله تعالی چې کله وای په دې پوه کړو چې نور خلک ایمان نه راوړي چې دا یو څو نفرو ایمان راوړی دا راوړی نور یې نه راوړي نو د دغه نه بعد ذاتي د خیرا شروع کړي تر دغه وخت یې لا تمه وه چې دا نوی پیدا کېږي ګوندې مسلمان شي خو چې کله یې تمه قطع شوه نو الله ته خیرا شروع کړي چې رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیاره الله تعالی وی موږ ته غږ وکړو نوح علیه السلام په خیرا سره فلنعم المجیبون ښه قبلونکي یو موږ د دعا ونجیناه نجات ورکړو موږ نوح علیه السلام ته واهله اهل دته من الكرب العظیم دغه غم ډیر غټ نه وجعلنا ذریته هم الباقین موږ وګرځوه اولاده د دوی هغه باقي پاتې کېدونکي چې حتی په کښتۍ کې څوک ورسره وو چې کښتۍ کوزه شوه هم هغه نور مړه شو د درې زمن او د هغه نسل دغه پاتې شو ځکه ابساني ورته ویل کېږي وترکنا علیه فی الاخرین موږ پرېښي په دغه نوح علیه السلام په وروستنیو امتو کې څه شی مو پرېښي دي سلام علی نوح فی العالمین سلام دی په نوح علیه السلام په مخلوقاتو کې هر څوک چې اوس د پیغمبر نوم اخلي سلام په ویایي درود په ویایي انا کذلک نجزی المحسنین موږ دغسې بدله ورکوو محسنینو ته انه من عبادنا المؤمنین بېشکه دی د ما د بندګانو د جملې نه و هغه مؤمنین بندګان ثم اغرقنا الاخرین بیا م هغه نور غرق کړه و ان من شیعته لابراهیم بېشکه د اتباعو د نوح علیه السلام نه ابراهیم علیه السلام هم ده اذ جاء ربه کله چې دی راغی رب خپل ته بقلب سلیم په هغه زړه سالم پاک دی شک او شبهې نه اذ قال لابیه هغه وخت کې چې دوی ویل خپل پلار ته و قومي خپل قوم ته ماذا تعبدون تاسې د چی شي عبادت کوئ ائفکا الهة آیا په دروغ سره معبودان دون الله غیر د الله نه تریدون تاسې اراده لرئ نور خدایان غواړئ فما ظنکم برب العالمین څه ګمان دی تاسې په رب د مخلوقاتو چې اول هغه به عذاب نه کی در فنظر نظرة فی النجوم دا چې مخکې قصه ذکر وه د دوی عادت دا و یو وخت کې به میله جوړه کړه بیا به یې هلته وایي سترخان لکه د موږ تاسې د وخت دا یو ور د بوتانو په څنګ کې به یې ویړ کړه
د الواګانې او شیان به چې تیار کړي وو دا به ورړه هلته به مخته ورته کېښوه نو دوی به لاړه هغه د خپلو شرکیاتو ځای ته هغه میلې اختر به چې و هلته به خوشحالۍ کولې چې تر څو به دا متبرکې شي بیا به راغله پس د هغه نه به دغه شیان خوړه حضرت ابراهیم علیه السلام ته هم دعوت ورکړو چې ته هم را سره لاړ شه دغه وخت د خلکو وایي علم نجوم عامله ډېره وه د ستوریو جنګولو د ستوریو حساب د خاص د هغه نه دی چې د بعضې څه نه څه معلوماتونه کوي خو د ژوند په انداز کې یقین افاده نه کوي دم د دوی د دستور موافق چې اعتراض ونه کړي ا د ستورو په حساب کې چې هغه کوم دی سره جنګول کوي لکه حساب یې کوي هغه یې وکړه ورته ویل زه خو مریض یېږم چې زه لاړ شم زه مریض یم نو دی لاړه دی یې پرېښی چې دی یې پرېښی نو دی ورغی بتانو ته یې دی خدایانو ته چې داسې حلواوې درته ایښي دي ولې نه خورئ هغه نه غږېږي ولې نه غږېږئ چې نه غږېږه نه یې خورئ نو ګورئ بس ویل بنا په وکړه مات که او مات که مات که مات که فنظر نظرة فی النجوم نظر یې واچو یو نظر په ستوري کې فقال ویل انی سقیم بېشکه زه ناجوړه یم فتولوا عنه دوی وګرځېدې د ده نه مدبرین دته شا کوونکي چې ښه خو نو دی ناجوړه دی موږ سره نه ځي دی تر لاړه فراغ الی آلهتهم دی ورغی د دوی خدایانو ته بوتانو ته فقال ورته ویل الا تاکلون ولې نه یې خورئ ما لکم لا تنطقون ولې نه غږېږئ فراغ پس ننوت علیهم په دوی باندې ضربا بالیمین په ویلو سره په ډېر قوت یا په قسم یا په ښي لاس چې کله بیا دوی راغله نمرودیان فاقبلوا الیه دوی مخامخ شوه دغه ابراهیم علیه السلام ته یزیپون په داسې حال کې چې منډې راویلې قصه خو مختصره ده خو مخکې موږ ویلي وو چې دا چا کړي دي دا خو ډېر لوی ظلم کړی د خپلو بتانو انتقام واخلی دوی ورته ویل یو ځوان څه خبرې کولې چې ابراهیم ده نو ځکه دته راغله خاله ابراهیم علیه السلام په جواب کې ورته وی اتعبدون ما تنحتون آیا تاسو عبادت کوئ دغه شي چې تراشه یې په خپلو لاسو جوړوئ خو دغه د تیږې نه که جوړوئ که د هر چي شي نه په خپل لاس په لګیا یې ټکیې د انسان شکل کې جوړ کې بیا دغته سجدې کوئ والله خلقکم وما تعملون الله تاسې پیدا کړي او کوم کار چې تاسې کوئ هغه هم الله پیدا کړي دا رده په خوارجو باندې قدریو باندې چې دوی وی خالقین د اعفالو د عبادو خپل عباد دي نه الله وی الله د تاسې هم خالق ده د تاسې د عمل هم خالق ده قالوا ابن له بنیانه دا کفار ویل جوړ کړي دغه ابراهیم علیه السلام دپاره یو بنا او د لرګیو نه یې ډکه کوي اور ور واچوئ بیا فالقوه فی الجحیم دی په دغه اور کې ور وغورځوئ 10 غزه ژوره کنده یې جوړه کړه دغسې اوږدوالی و دا یې د لرګیو نه ډکه کړه بیا یې اور ورکړو چې اور ښه ګرم شو پس یې هغه نه دی ور واچوه فارادو به کیدن دی اراده و د ابراهیم علیه السلام سره د پریب د سوځلو فجعلناهم الاسفلین موږ دوی وګرځول خوار سپک لاندې وقال ویل ابراهیم علیه السلام چې دلته مې نه پرېږدئ د خدای عبادت ته انی ذاهب الی ربي زه تلونکی یم رب خپل ته سیهدین زر د هغه به ماته لیا راوښیي رب د ما د نجات د فلاح د دنیا او د آخرت کامیابي روان شو د بابل نه د عراق د موصل د علاقې نه د شام شریف په لوري باندې او هلته الله ته بیا دعا کوي ربي هب لی من الصالحین ای رب ما ته راوبخه یو زوی خو د نیک عملو انسانانو نه نیک عمله زوی راکړي فبشرناه بغلام حلیم زیری ورکو موږ دغه ابراهیم علیه السلام ته په یو هلک باندې چې ډېر تحمل والا ده صبر کوونکی ده دا هلک څوک ده اسماعیل علی نبینا علیه الصلاة والسلام دغه هلک خدای پاک ورکو بیا د الله په حکم بویتلو مکې معظمه کې هلته یې پرېښی بیا چې دومره لوی شو چې د ده سره یې معاونت کړی شوی هلته بیا الله تعالی په خوب کې ورته وویل چې اوس دا زوی حلال کړه
هغه حلیم ذات چې مخکې نه ویل چې حلیم بردباره حضرت ابراهیم علیه نبینا علیه السلام حضرت اسماعیل علیه نبینا علیه السلام ته وی چې ای زویکیه ما خو په خوب کې دا حالت ولیده چې د تا د علالولو بندوبست مې کوه او خوب د انبیاء وحی وي دی دستي ورته ای پلاره هغه کار چې امر درته شوی د خوب عنوان ګورې په امر تعبیر ورته کوي چې هغه امر درته شوی هغه وکړه ته به ما پیدا کړي انشاءالله زه به صابر یم بیا چې علالۍ بویتلو مینا طرف ته چې دا منحر د نن سبا هم قربانۍ چې هلته د حاجیان کې کوي وایي د کور نه چې روان کو په نیت د بوټو باندې چې موږ څه بوټي راوړو پړی یې ورسره واخیست چاړه یې ورسره واخیسته مور ته شیطان راغی چې دا تا زوی چیرې بوت هغه ورته چې خو غره ته لاړه بوټي شیان راوړي وایي نه علالۍ یې دا ورته چې داسې پلار مشفق ما نه ده لیدلی چې هغه د زوی حلال کړي وایي الله تعالی حکم ده ورته وایي چې د الله حکم ده ما منلی بیا حضرت اسماعیل علیه السلام ته وړاندې کیږي هغه دغه جواب ورکوي بیا حضرت ابراهیم علیه السلام ته یو وارې مخته کیږي چې دا د شیطاني خوب لیدلی شیطان دا درته ویلی دي حضرت ابراهیم علیه السلام یې په تیږو ولي دی په مځکه ته ننوځي بیا د دوم شیطان په ځای بیا د دریم شیطان چې دا نن درې شیطانانو ځایونه دي هلته ویشتل کیږي په مینا کې په د هر ځای به دی ورته ښکاره کېدو ده به ویشته به په مځکه ته ننوت د حج په موسم کې شیطان عین خپله راوستل کیږي دلته تړل کیږي چې د حاجیان یې ولي دی په لګیږي یقیني لګیږي خو په دغو شپو کې د لسم په ورځ یو ځای ویشتل کیږي د یولسم دولسم دیارلسم په ورځو درې سره ځایه شیطان ویشته کیږي خو دغه ورځې چې نه وي بغیر د دغه نه نورو ورځو که څوک لاړ شي چې خو عجب ښه ګوښی ځای ده څوک نشته نو اوس یې وله وایي دی پورې خاندي ځکه دی پېغ ځای نه وي بیا چې اسماعیل علیه السلام علالۍ نو دی ورته چې پلاره کمیس رانه وباسه چې په وینو هم نشي ککړ او امام مور باندې د ما سلام ویایه که مناسب دی بله دا د ما کمیس بیا ورکه چې دا د ما په کمیس باندې صبر کوي هغه ګوري هغه د ما محبت په هغه باندې پوره کوي ورته لاس مې راوتړه پښې مې راوتړه داسې نه چې زه لاس پښې ووایم د خدای پاک په حکم کې نافرماني رانه وشي او چاړه ښه تېره که داسې نه چې د غاړې په پرې کولو کې د تا نه تقصیر وشي بیا د زوی مینه در باندې غالبه شي او د هغه خپل زوی د خدای حکم در نه پاتې نه شي او بیا چې په اړخ باندې څمله وه چې چاړه په غاړه ورته ګدي چاړه کش کوي چاړه خوراک نه کوي بیا دی ورته چې پلاره پړ مخ مې که چې ما سترګې په تا نه لګېږي د تا سترګې په ما نه لګېږي د الله په حکم کې د ما او تا نه تغییر ونه شي دغه حال یې لیدلی و په خوب کې هغه د وکه علالیدن او د وینې تویدنې نه ولیدلې ځکه مو الله تعالی ورته له خوب د رښتیا کړو چې څومره پورې څه حد لیدلی و هغه عمل یې وکړه ده چې چاړه په کش کوله د الله تعالی د طرف نه د حضرت جبرائیل علیه السلام په واسطه باندې د براق د جنت نه ورته راوړی شو د ده په ځای باندې چې دا حلال کا حضرت جبرائیل علیه السلام ویلې الله اکبر حضرت ابراهیم علیه السلام ویلې الله اکبر حضرت اسماعیل علیه السلام ویلې الله اکبر هغه پسه وویله چې الله اکبر دا تکبیرونه څلور چې هلته ویلی کیږي د ده د اخلاص نتیجه وه چې خدای پاک د پسه په حلالیدلو هغه ثواب درته ورکړو لکه د زوی په حلالیدن نن چې څوک قرباني په اخلاص باندې کوي دغسې ثواب خدای پاک ورکوي که موږ ته دا حکم وای چې تاسې په کال کې یو زوی د ما دپاره حلالوئ وای بیا به ډېر کم انسانان پیدا شوي وو چې دا عمل یې کړی وای خو هغه د ده د اخلاص نتیجه و امت د پسه په اخلاص شو نو دغه وجه نه امام صاحب که سړي په ځان باندې نظر که چې زه به خپل زوی حلالوم پسه د حلال کې د نظر نه خلاص ده
ځکه هلته د زوی په ځای باندې پسه ودرېده. فلما بلغ معه السعی، کله چې ورسېد د اسماعیل علیه السلام د خپل پلار سره حد کومک کولو ته، قال ورته ویل ابراهیم علیه السلام یا بنیه ای زویکیه انی ارا فی المنام، بېشکه زه پرله پسې وینم تا په خوب کې. د لوی اختر د میاشتې د ذوالحجې د میاشتې د اتم په شپه یې دغه خوب ولید. دا ورځ ټوله په دغه سوچ کې تېره کړه چې دا به د الله تعالی د طرف نه وي دا خوب، که د شیطان د طرف نه به وي. دا ورځ ته یوم الترویه ویلی کېږي، د فکر ورځ. بیا یې د عرفات په شپه په دا نن په شپه بیا دا خوب ولید، چې بیا یې ولیدو چې دا د الله تعالی د طرف نه د پوه شو، نو ځکه عرفه ورته وی چې دا ورځ د پېژندګلوۍ د الله حکم یې وپېژنده. انی اصبحک، چې زه ته حلالوم، فانظر ماذا ترى، ته وګوره چې ته څه خیال کوې، مصلحت څه ګڼې. وایي چې د الله امر د وحیه، خوب د انبیاو، بیا مشورې ته څه پکې حاجت و. وایي مشورې نه دا مطلب نه و چې که تا خوښه نو حلال به دې کم، که دې خوښه نه نه به دې کم حلال. دغه اسهله طریقه د عبادت وه. که سړي ابراهیم علیه السلام د خپل زوی ناڅاپه رانیوی، راڅملولی او چاړه یې په کش کولی او په دغه خبره نه وای پوه کړی چې د الله حکم ده، طبعا انسان ده، بیا به اسماعیل علیه السلام د ځانه دفاع کوله چې دا پلار لیونی شو، که څه پوه شو چې ماللی. او چې دواړه سره خبر شو د الله په حکم، په مشوره خبره اسانه شوه. اسماعیل علیه السلام هم په خپل اختیار غاړه کېښوه، نو ابراهیم علیه السلام ته د عمل کول ذاتي اسانه وګرځېده. قال اسماعیل علیه السلام ورته یا ابت افعل، ای د ما پلاره وکړه ما هغه څه تؤمر چې تا ته امر شوی، ستجدوني، زر د ته به ما پیدا کې ان شاء الله، که د الله خوښه وه، من الصابرین، له جملې د صبر کوونکې نه. فلما اسلما، کله چې پلار او زوی دواړو غاړه کېښو حکم د الله تعالی ته، وتله للجبین، او څه یې ملوه اسماعیل علیه السلام په ښي اړخ باندې. ونادیناهو، غږ وکړو موږ په ده باندې، ان یا ابراهیم، ای ابراهیم علیه السلام، قد صدقت الرؤیا، تا په رښتینه کو خپل خوب. انا کذلک نجزی المحسنین، موږ بېشکه دغسې جزا ورکو، بدله ورکو نیک عمل انسانانو ته. ان هذا لهو البلاء المبین، دغه د زوی حلالول حکم یو امتحان، ازموینه، لویه ښکاره ازموینه وه. وفدیناه، او فدیه ورکو موږ دغه اسماعیل علیه السلام ته بذبح عظیم، په مذبوحه لویه سره چې د جنت پسه و. وترکنا علیه فی الاخرین، څوک وی چې دغه پسه هغه پسه و چې د آدم علیه السلام زوی د قربانۍ ځای ته راوړ، هغه مخلص زوی چې هغه پسه اور واخیست پورته یې کړ، هغه پسه و خدای پاک د اسماعیل علیه السلام د علالدین په عوض کې راولېږه. وترکنا علیه فی الاخرین، باقي پرېښودو موږ په دغه ابراهیم علیه السلام باندې په وروستنیو خلکو کې سلام علی ابراهیم، دا چې سلام دی په ابراهیم علیه السلام باندې، دا خبره تر قیامته پورې پاتې شوه. کذالک، دا ګورې دنیوي څومره لوی انعام ده چې څوک یې یادوي، په نیک نامه یې یادوي. نیک عمل چې څوک وکړي خدای داسې اثر ورکوي. موږ چې د صحابي مبارک نوم اخلم رضی الله تعالی عنه ورسره ویایو، چې د یو بل عالم نوم اخلو رحمت الله تعالی علیه ورسره ویایو، د انبیاو نوم چې اخلو علیه الصلاة والسلام ورسره ویایو. سلام علی ابراهیم کذالک نجزی المحسنین انه من عبادنا المؤمنین، دیم د جملې دغه خالصو بندگانو د موږ نه ده. وبشرناه، بیا موږ زیری ورکړو ده ته به اسحاق، په اسحاق علیه السلام، نبیا د اسماعیل علیه السلام نه بعد، چې دا نبی ده من الصالحین، له جملې د صالحانو نه. اسماعیل علیه السلام خو د حضرت هاجرې نه خدای پاک ورکړی و، اسحاق علیه السلام بیا هغه د ده اولنۍ بیبي حضرت ساره رضی الله عنها نه خدای پاک ورکړه. وبارکنا علیه وعلی اسحاق، برکت اچولی موږ په دغه اسماعیل علیه السلام او په اسحاق علیه السلام، په تکثیر د اولاد چې خدای اولادونه ډیر کړ. ومن ذریتهما محسنون، د دواړو د اولادونه څه نیک کاره خلک هم شته، د ایمان او د اطاعت والا. وظالم لنفسه مبین، او څه ظالمان په خپل ځان باندې په ښکاره چې کفر او معصیت کې په نسل کې بیرته بیا دوه خلک راغله. ولقد مننا علی موسی و هارون، په تحقیق سره موږ احسان کړو په موسی علیه السلام او په هارون علیه السلام باندې. ونجیناهما، او دواړو ته ما نجات ورکړی و، قومهما، قوم د دوی ته، من الکرب العظیم، د هغه غم ډیر لوی نه چې هغه دوی تر ویرېده. ونصرناهم، موږ کومک وکړو د دوی په کانو هم الغالبین، دوی شو غالبان په هغه خپلو دښمنانو باندې.
واتیناهم الکتاب المستبین ورکړو موږ دوی دواړو ته کتاب تورات چې ډېر ښه بیانونکی د شرایعو وهدیناهم الصراط المستقیم او ښوولی وه موږ دوی دواړو ته هغه لار سمه رسېدونکي مقصود ته وترکنا علیهما فی الاخرین په دوی دواړو موږ پرېښي دي په وروستنیو خلکو کې دا خبره چې سلام علی موسی و هارون سلام دی په موسی علیه السلام او په هارون علیه السلام انا کذلک نجزی المحسنین موږ دغسې بدله ورکوو نیک عملو انسانانو ته انهما من عبادنا المؤمنین بېشکه دوی هم له جملې د بندګانو د موږ نه وو چې هغه خالص بندګان دي و ان الیاس لمن المرسلین بېشکه الیاس علیه السلام دا هم له جملې د رسولانو نه ده اذ قال لقومه کله چې دوی ویل خپل قوم ته الا تتقون آیا تاسې د خدای د عذاب نه ډارېږئ په هغه وخت کې مشهوره بت و د هغو خلکو بعل په نامه نو الیاس علیه السلام ورته اتدعون بعلا آیا تاسې عبادت کوئ د هغه بت چې نوم یې بعل ده وتذرون احسن الخالقین او پرېږدئ عبادت د هغه ذات چې ښه پیدا کوونکی د مخلوقاتو ده الله چې هغه الله ده ربکم رب د تاسم ده و رب ابائکم الاولین رب د پلرو د تاسم ده چې اړومبني تیر شوي دي فکذبوه دوی تکذیب وکړو د الیاس علیه السلام فانهم لمحضرون بېشکه دوی له جملې د حاضر کړی شوي نه دي دوزخ ته الی عباد الله المخلصین مګر هم نه چې هغه چا بندگان دي موږ د خالص کرده شده د شیطان د وسوسو نه چې تکذیب یې نه ده کړی هغه به جهنم ته نه ځي وترکنا علیه فی الاخرین موږ پرېښي دي په د الیاس علیه السلام باندې هم په وروستنیو خلکو کې نیک صفات سلام دا چې سلام دی وي علی الیاسین په الیاسین علیه السلام باندې انا کذلک نجزی المحسنین موږ دغسې بدله ورکوو محسنینو ته انه من عبادنا المرسلین دا له جملې د بندګانو د موږ نه ده چې هغه مخلص بندګان دي دا یو څو سلامونه بسم الله الرحمن الرحیم سلام قولا من رب الرحیم دا ځان ته څاښته یو بسم الله الرحمن الرحیم سلام علی نوح فی العالمین بیا بسم الله الرحمن الرحیم سلام علی ابراهیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علی موسی و هارون بسم الله الرحمن الرحیم سلام علی الیاسین بسم الله الرحمن الرحیم و سلام علی المرسلین بل ځای کې راغلی دغه سلامونه د ډیرو مرضو دپاره ډیر مفید دي خصوصا ما اکثره د جادو د دفع دپاره چې چاته م لیکلي دي خدای پاک ډیر مؤثر واقع کړي دي یو څاک درې ورځې چې کل داسې ملګري دي موږ په دورو کې د جادو بحث چې بخاري شریف کې راغی او بیا د علاج خبرې راغلې نو هلته ما چې څه خبرې وکړې یو ملګري د بل ملګري په واسطه چې خپله شرمېدو نو ورته ویلي وو چې 4 کاله مې د واده کېږي په 4 کاله کې مې یوه لور مخایه پیدا شوې ده بیا ما زړه ذاتي نه ورغواړي چې زه دې ته ورنږدې شم چا ارڅ چې راباندې کړي دي نو دا څاښتونه مې ورته ولیکل ورته مې دلته یې شروع کړه چوټي را روانه وه ته به بیا کور ته لاړ شي چې چوټۍ نه راغی بیا یې ویلې وایي ما خو څه کوې ښځې مې دومره دعاوې درته کړي دي ځکه دغه شپې مې وایي ټولې بیا په یوه بستره کې سره تېرې کړې خدای پاک هر څه اثر ختم کړ دا د جادو شیان خو ډېر پیښیږي دا بدبختان خو ډېر دي ځکه دا ضرور ده چې دا نوټ دا سلامونه چې ځان سره ولیکل شي او بیا 3 شپې یو څاښت چا یو څاښت خلاصېږي هغه د هغه کوزي اشي نه لري که دوم څاښت هم ور اچول کېږي بیا بل پسې ور اچول کېږي بیا بل دغسې د جادو د دفع دپاره د بیرې 2 پاڼې د بیرې ونې 2 پاڼې چې سروی نه وي روغې پاڼې وي دغه چې راوشکول شي او په تیږه باندې کېښودی شي په بله تیږه وټکول شي پس یې هغه نه اوبو ته واچول شي بیا په دغه اوبو باندې چارقل وویلی شي ښه خو به ډېر صر دا وي چې اول او آخر کې 10 وارې درود شریف وویلی شي بیا دا چارقل 3 وارې وویلی شي دغه اوبه په دم کې بیا اول 3 غوړپه دغسې تر وچ کې وروسته د هغه نه په پاک ځای کې ځان په پرېمنځي غسل په وکړي دا د جادو د خاص د ښځې نه چې سړی بند وي دا بیا لیا ډېر مجرب ده بخاري شریف کې دغه طریقه ذکر شوې ده چې 2 پاڼې د بیرې 2 تیږو په منځ کې وټکئ او بیا یې اوبو ته واچئ بیا هغه اوبو درود شریف اول آخر کې 10 وارې بیا چارقل 3 وارې په وویئ په دمې کې 3 غوړپ تر غوړپ کې نورې بیا په ځان باندې په پاک ځای کې غسل په وکړي نو دا هم ډېر مؤثر ده اذ نجیناه
وان لوطا من المرسلین بشک لوط علیه السلام هم له جملې د رسولانو نه ده اذ نجیناه هغه وخت کې چې موږ نجات ورکړو ده ته و اهله اهل دې ته اجمعین ټولو ته الا عجوزا فی الغابرین مګر هم نه یوه زړه ښځه دې چې په باقي پاتې کېدونکې ده په د عذاب کې ثم دمرنا الاخرین بیا موږ تباه کړ دغه نور کلیوال دي د ټول کفار و انکم او بشک تاسو ای اهل مکه ولتمرون تیریږئ علیهم په دغه کلیه د لوط علیه السلام چې هغه ړنګ شوي دي تباه شوي دي مصبحین په وخت سهار کې و باللیل او په وخت شپه کې کله مزل روانې د سهار سپې د چاود وخت کلي ته ورورسېږئ کله په شپه کې ورورسېږئ افلا تعقلون عقل نه لرئ چې تاسو د هغه نه عبرت واخلئ و ان یونس لمن المرسلین بشک یونس علیه السلام هم له جملې د رسولانو نه ده اذ ابق الی الفلک کله چې دی لاړ دغه کښتۍ ته المشحون چې ډکه کړی شوې وه ګورئ نبی علیه السلام وایي د انبیاو په شان کې به احتیاط کوي دلته خو ګوره ابقه ټکې ظاهره نبي ته لکه د یو نقصان تعبیر کیږي ګورئ ډېر به احتیاط کوي ما که څوک بهتر وبولي د یونس علیه السلام هم دروغ ویلي دي ځکه ټول انبیا په منصب د نبوت کې یو شی دي فرق په رتبو کې ده په منصب د رسالت او نبوت کې فرق نشته هلته کښتۍ ودرېده قصه یې مخکې موږ تاسې کړې وه فساهم بیا قراندازي وکړه فکان من المدحضین شو دی له جملې د هغه پړ کړی شوي چې اور اربه نوم د ده خود درې وارې وایي قراندازي وکړه فالتقمه الحوت دی تیر کو مایی وهو ملیم او حال دا چې دی ملامت کړی شوی و قراندازي به وکړ دی به مغلوب شو قرآن به د ده وخطا هر وارې نو مایی تیر کو بیا د مایی په خېټه کې څوک یې اووه شپې وو څوک یې چې څلوېښت شپې وو هلته د مایی په خېټه کې د الله د ذکر شروع کړ چې لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین بیرته الله تعالی د مایی د خېټې نه راویست فلولا انه کان من المسبحین که چیرې نه وای دا خبره چې یونس علیه السلام تسبیح کوونکی د الله تعالی نه وای په خېټه د مایی کې للبس فی بطنه نو ده به وخت تیر کړی و په خېټې د مایع کې الی یوم یبعثون تر هغه وخته چې خلک راپورته کېږي څه معنی هلته به پکې مړ و دغه به د قبر حیثیت و بیا فنبذناه بالعراء موږ وغورځو دا یونس علیه السلام په یو ډاګ میدان باندې وهو سقیم حال ده چې دی رنځور و په بندیخانه کې داسې بندیخانه چې خېټه د خېټه د مایع اووه شپې یا څلوېښت شپې نو بدن مبارک کمزوری شوی هلته چې ولوېدو لمر برداشت نه لري د مچانو برداشت نه لري وانبتنا علیه شجرة موږ راشنه کړه په ده باندې ونه من یقطین د کدو د دنیا کدوګان عام دستور دا ده چې بوټي یې په مځکه ځي پورته ونه نه لري خو د لاندې چې پرته وي دغه نه خو بیا انسان ته سیوري ته ګټه نه وي خدای پاک دغه ونه د کدو د نورو کدوګانو په خلاف باندې ونه ورکړه جګه ودرېده او په پاڼو یې په ده باندې وي چې په ده باندې سیوری و وارسلناه الی مئة الف بیا موږ دی ولېږو یونس علیه السلام 100,000 انسانانو ته او یزیدون یا زیات تر هغه نه چې ابن عباس رضی الله عنه وایي چې 100,000 زیات 1,00,000 دا 1,00,000 ته دواري دی چې ور پیغمبر شو آیا هغه اولنی امت چې دی تر مرور شوی و که بل وایي دواړه قوله دي یا دا ده چې د هغو خدای پاک توبه قبوله کړه چې دی لاړ مخکې مو قصه کړې وه بیرته خدای ور مبعوث کو هغه قوم ته او یا دا بل قوم ته خدای مبعوث کو 1,00,000 کسانو ته فآمنو ایمان یې راوړ هغو په متعناهم الی حین ګټه مو ورکړه هغو ته تر یو نیټې پورې فاستفتیهم ته د دغه کفارو نه پوښتنه وکړه چې دوی بدبختانو به ویلې ملایکې د خدای پاک لورانې دي ښځه یې څوک ده وایي د پاچایانو د پیریانو لور شهزادګۍ د لورانو د پیریانو الله تعالی یې ته د دوی بدبختو نه پوښتنه وکړه الربک البناتو چې آیا رب ته لورونه دي ولهم البنون دوی ته زمن دي خپله په لور خفه کېږي او خدای پاک ته ثابتي یو دوم دغه پوښتنه ته وکړه ام خلقنا الملائکة اناسا آیا موږ پیدا کړي دي ملایکې ښځې و هم شاهدون دوی حاضر دي ورته کتلي دي چې هغه ښځې دي ملایکه ته خو نه نر ویل کېږي نه ښځه خو نه اولاد زیږوي نه خوراک کوي نه چکا کوي ژوند دې په ذکر د خدای پاک ده
دغه برخ ته نر وایي که ښځه چې څوک دې شک نه کوي په دغه خبره کې چې اوس نه نر ده نه ښځه ده نو چې ده دا برخ نر ده که ښځه ورته ویل کېږي نر ښځه دا مټه داستان د نر ده که ښځه مخلوق دی الله ده که نه ده خو نه نر ورته ویل کېږي نه ښځه ملایکې دي توالد و تناسل نه کوي دا دیوالونه نه زیږوي نه اولاد شته نه خوراک شته نه چکاک شته الله دوی ته ژوند ورکړی دغه دیوالونه هم د خدای ذکر کوي که نه کوي دا ونې بوټي هم د خدای پاک ذکر کوي که نه کوي دویم مخلوق د خدای پاک د نر او ښځه نه ورته ویل کېږي وجود کې 2000 3000 4000 تر 600 وزرو پورې اقوال راغلي دي او د خدای په ذکر باندې لګیا دي الا خبردار انهم بشک دا کافران من افکهم لوجد دروغ تړلو د دینه لیقولون ویای ولد الله چې خدای پاک اولاد زیږولی ده و انهم لکاذبون دوی په د خبره کې دروغجن دي بیا چې اولاد وي استف البنات علی البنین ځان ته لورانې خوښه کړي په زمنو تاسو ته زمن درکوي ما لکم کیف تحکمون څه دي تاسې لره څنګه حکمونه فیصلې کوئ افلا تذکرون آیا تاسې پند نه اخلئ ام لکم سلطان مبین آیا شته د تاسو لپاره کوم دلیل ښکاره چې الله اولاد لري فاتو بکتابکم راوړئ کتاب خپل ان کنتم صادقین که یې رښتینې په د خبره کې بیا دوی وایي چې دا د چا نه پیدا دي نو د پیریانو سره الله دوستي کړې ده العیاذ بالله وجعلوا دوی ګرځوي د مشرکان بینهم ما بین د الله تعالی و بین الجنة په ما بین د پیریانو کې نسبا نسب د خپلوي نسبت او حال ده پیریان هم په دې پیږي چې کفر غوره کې جهنم به ځای وي نو که د خدای دوستان و خدای دوست خپل جهنم ته غورځوي ولقد علمت الجنة ښه پیږي په تحقیق سره پیریان چې انهم لمحضرون دی له جملې د حاضر کرده کړی شوی دي په اور د جهنم کې سبحان الله عما یصفون پاکي د الله تعالی لره دغه شی نه چې دی ورته بیانوي الا عباد الله المخلصین مګر هم بندگان دی الله چې هغه پاک کړی شوي دي د نسبت دغه هغه نه د اولاد نه هغه د احضار د دوزخ نه هم صفا دي چې الله ته اولاد نه ثابتي شریک نه ثابتي سم عقیده لري هغه جهنم ته هم نه ځي فانکم بشک تاسې وما تعبدون او هغه خدایان چې تاسې عبادت کوئ ما انتم علیه بفاتنین نه یې تاسې په دغه بت پرستۍ باندې په فتنه کې اچونکي دي هیڅ چا الا من هو صال الجحیم مګر هم هغه څوک په فتنه کې اچوي چې هغه ننوتونکی د دوزخ ته د الله په علم کې تاسې خو دعوت ورکوئ د کفر خو هر څوک نشي کافر کولی چې د الله په علم کې دا وي چې دوزخ ته به ځي هغه به د تاسې خبر مني وما منا او نشته د موږ نه هیڅوک الا له مقام معلوم مګر هم د ده دپاره یو مقام معلوم ده دا بیا قول د ملایکه و ده ملایکه هر یو خپل خپل مقام لري خو دوی کې عروج نه راځي د خپل مقام نه ځکه مجاهده نشته پکې نفس و شیطان نشته خوراک و چکاک و جما نشته د ابتلا معنا نشته پکې خدای پیدا نیک دی خدای متعال نیک پیدا دی نو هغه چې کومه رتبه یې ورکړې ده هغه مقام ده انسان ملائکه روح او عقل لري او حیوان نفس و شهوت لري انسان څلور سره لري خو که دغه روح او عقل غالب شو په هغه نفس و شیطان باندې شهوت باندې د انسان بیا تر ملائکو نه بهتر شي او که هغه نفس و شهوت غالب شو په روح او په عقل بیا انسان تر چارپای نه هم بدتر شي اولئک کالانعام بل هم اضل السبیل ام د ملائکو صفات په دې کې شته ام د حیوان صفات کې شته نو مجاهده ده حیوان کې بهیمیت ده شهوت ده ملائکو کې صرف تقوا ده انسان جامع د دواړو د نو چې مجاهده کوي چې د ملائکو سره تناسب غالب شو بیا تر ملائکو نه بهتر شي ولې وای مجاهده ده پکې و انا لنحن ځکه نبی علیه السلام اول ورځ چې توجه جبرائیل امین ورته وکړه چې اقرا کې بیا را روان ده د جبرائیل امین مقام ته ورسېده دغه نه بعد د 23 کاله نبی علیه السلام په ترقي کې و جبرائیل علیه السلام په خپل مقام
چې په سفر د معراج کې تلم تر خپله ځایه پورې ورسره لاړ د هغه نه یې خواته زیاتې عجز ښکاره کړو چې زه یو ویښته غوندې سر پورته کړم نو ما د الله تعالی او د ما په منځ کې اویا حجابه دي د اور نور چې هغه حجابونه د ما وزرونه سوځي و انا لنحن الصافون او بېشکه موږ سب تړونکي یو په وخت اطاعت کې و انا لنحن المسبحون ملایکې وي او بېشکه موږ تسبیح ویونکي د الله تعالی و ان كانوا ليقولون او بېشکه چې و دغه کافران چې دوی به ویل لو ان عندنا ذکرا من الاولین که چیرې بېشکه د موږ سره کوم کتاب وای د پخوانیو کتابونه لکنا عباد الله المخلصین موږ به و بندگان د خدای پاک هغه مخلص بندگان خو چې بیا کله کتاب راغی مخکې خو بې دا خبرې کړې چې بله کله کتاب راغی قرآن عظیم شان فکفروا به بیا کافران شو په د قرآن عظیم شان باندې فسوف یعلمون زر د دوی به پوه شي په عاقبت کار خپل باندې ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین په تحقیق سره پخوا لیا صادره شوې ده الله تعالی وی حکم دی موږ لپاره د بندگانو دی موږ چې هغه مرسلین دي څه حکم مخکې لګلی دا چې انهم لهم المنصورون بېشکه چې دوی چې دي د دوی سره به مدد کړی شوی وي د الله تعالی د طرف نه او دا خبره مخکې لیکل شوې ده و ان جندنا لهم الغالبون بېشکه ډله د موږ چې د لښکر د موږ چې د هغه کامیاب دي په کافرانو باندې فتول عنهم حتی حین ته مخ وګرځوه ای رسول الله صلی الله علیه وسلم د دوی نه تر یو وخته پورې چې د ایمان نه راوړي پرېږده و ابصرهم او ګوره دوی ته فسوف یبصرون زر د چې دوی به وویني عاقبت کار خپل چې ځای چیرې ده په دنیا کې څه ورسره کېږي په آخرت کې څه کېږي افا بعذابنا یستعجلون آیا پر راتلو د عذاب د موږ دوی تلې وار کوي چې زر په موږ عذاب راوله خو عذاب خو که راغی فاذا نزل بساحتهم کله که نازل شي د عذاب په غولې د دوی کې فساء صباح المنذرین بیا به ډېر بد وي سبا د دغه ویرول شوي خلکو حضرت پیغمبر علیه السلام چې خیبر ته لاړ د شپې محاصره کو سهار د لمر ختو په وخت کې خیبر ته ننوت چې کله کفار راووته چې نبی علیه السلام یې ولې نارې یې کړې چې محمد والخمیس صلی الله علیه وسلم دا فوج ده ورسره نبی علیه السلام ویلې الله اکبر خربت خیبر انا اذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرین دا آیت مبارکه ویلې وتول عنهم حتی حین مخ وګرځوه د دوی نه تر یو وخته پورې و ابصر ګوره ته انتظار کوه عاقبت دوی ته فسوف یبصرون زر د چې دوی به وویني عاقبت کار خپل سبحان ربک رب العزة عما یصفون پاکی د رب د تا ته د هر عیب و د نقصان نه هغه رب چې رب د قوت او د غلبې ده او پاک ده عما یصفون دغه شیانو نه چې دی د مشرکین ورته بیانې نه شریک لري نه ښځه لري نه اولاد لري د ټول عیبونه پاک ده وسلام علی المرسلین سلام دی وي په رسولانو باندې مخکې مې چې ویله چې یو دا آیت ولیکي څاښکي والحمد لله رب العالمین حمد الله لره چې رب د ټولو مخلوقاتو ده سړی چې په کوم مجلس کې مجلس وکي په دا مجلس کې خامخا کله بې ځایه ټوکې د سړي نه وشي بې ځایه خنداوې د سړي نه وشي نو دغه مسجد د دغه مجلس کفاره چې بیرته په مجلس په آخر کې څه کلمات وي د دغه مجلس صغائر ګناوې بیرته خدای پاک ورته معاف کوي یو قول دا ده چې دغه آیت مبارکه چې وي چې سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین نو په دغه مجلس کې چې کومې ګډې وډې خبرې د چا نه شوي وي د هغو دپاره کفاره د هغه ټول بیرته خدای پاک معاف کوي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت وحدك لا شريك لك واشهد ان محمدا عبده ورسوله داسې نور کلمات هم راغلي دي خو دغه کلمات چې سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين چې په اخر د مجلس کې وویل شي دغه مجلس چې څومره تقصیرات وي هغه ټول خدای متعال ورته معاف کوي بس ما تو درک نه لګیږي پوره شو که نه الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على حضرة رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم ارزقنا علما نافعا وفهما كاملا ورزقا حلالا واسعا وشفاء من كل داء
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارزقنا لقاءك ورزاءك ولواء حبيبك مصطفى وزيارته في الدنيا وشفاعته في الآخرة اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي داري وبارك لي فيما رزقتني اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم ارزقنا علما نافعا وفهما كاملا ورزقا حلالا واسعا وشفاء من كل داء رب کریم موږ ټول ته خپل رضا نصیب وګرځي الله تعالی ټول طاعات عبادات بندگی مو په خپل دربار کې قبول وګرځي ټول کړه ګناونه مو مغفرت نصیب وګرځي آینده ژوندم خدای پاک استقامت شریعت نصیب وګرځي رب کریم څومره مسلمانان چې موږ ته دعا وکړي د موږ نه دعا غواړي اخلاص کی محبت کی خدمت کی معاونت کی الله تعالی د ټولو په شر درست حاجتونه دینی او دنیوي د غیب د خزانونو پوره کړي د آفات او بلیات او مشکلاتو نه د مخسره حفاظت نصیب وګرځي خدای پاک بندیان د اهل اسلام د بند اخلاص کی قرضداران د اهل اسلام د قرض اخلاص کی مریضانو د اهل اسلام ته شفا کامله نصیب کی مسافر د اهل اسلام په خیر او عافیت خپل کورونو ته ورسي موږ مشران او کسان الله ټول په شریعت باندې مستقیم وګرځي خدای پاک د موږ مشرانو ته د ښه تدبیر او توفیق ته نصیب وګرځي استقامت د شریعت وګرځي خارج داخلي نصیب وګرځي په خپل منځ کې متفق او متحد وګرځي د هر قسم آفات او بلیاتو نه الله تعالی ته وساتي خدای پاک دغه نعمت د زوال نه موږ وساتي الله تعالی ته دغه نعمت شکرانه توفیق موږ ته نصیب وګرځي چې په آزاد فضا کې د اسلام د دین په خدمت باندې لګي خدای پاک بیا دواري مو په ابتلاو کې مواقع کوي رب کریم طرفه العين وقلم خپل نفسو ته مسپاري موږ په مسلمانانو کې چې کومه ګناهونه دي تقصیرات خدای دغه ګناهونه دي توبې توفیق تر ته نصیب وګرځي خدای د عبادت تر ته آسان وګرځي الله روزه نیول راته آسانه کې عبادتونه راته آسانه کې کوم خلک چې په تقصیراتو باندې لګي دي خدای زړه کې د تا ډار پیدا کې الله د آخرت فکر ور سره پیدا کې خدای آخرت طرف ته متوجه کې د شیطان د اغوانه الله تعالی وساتي خدای موږ د ټولو مسلمانانو خاتمه په ایمان باندې کې خدای پاک طرفه العين وقلم خپل نفسو ته مسپاري راتلونکي کالونه مون خدای پاک په خیر او په عافیت را باندې تیر کې ټول مدرسې کامیاب کې موږ د مدرسې کارونه خدای پاک ښه جوړ کې الله تعالی څومره خلک چې را سره اخلاص کې په دنیا او په آخرت کې نیک عوضونه ورته نصیب وګرځي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين